السلام علیکم. مریم سما د ولسي جرګې د اوسنۍ تر ټولو ځوانه وکیله ګڼل کیږي. د هغې عمر دقیق نه دی معلوم، خو موکلین یې او رسنۍ وخت په وخت هغې د ولسي جرګې تر ټولو ځوانه غړې ګڼي. دغه مشهوره رسنیزه څیره د کابل ولایت د پارلماني ټاکنو په ناندریزو پایلو کې له دغه ولایت څخه ولسي جرګې ته بریالۍ شوې ده. مریم سما د هرات ولایت اصلي اوسیدونکې ده چې هلته له زوکړې وروسته یې ژوند لویه برخه په ایران کې تیره شوې ده. د مریم په وینا په ماشومتوب کې ایران ته کډوال شوي وو، پلار یې مړ او دوی له فقر او سختۍ څخه ډک د کډوالۍ ژوند هلته تیر کړی. نوموړې د خپلو زده کړو ډیر کلونه په ایران کې تیر کړي، خو د 12م ټولګي د فراغت سند یې د هرات ولایت له یوې لیسې اخیستی. مریم سما وایي په اداره او مدیریت کې د لیسانس سند اخیستی او په نږدې وخت کې به د سیاسي علومو له پوهنځي څخه هم فارغه شي. پر مریم سما د هغې د مخالفینو یو لوی نقد دا دی چې په ایراني لهجه غږیږي. مریم سما د دوی دا نقد مني، خو وایي له شوقه داسې نه غږیږي، بلکې په ایران کې ژوند کولو یې لهجه اغیزمنه کړې ده. هغه د دې ترڅنګ چې وایي په دې لهجه خبرې له شوقه نه کوي او وایي فکر کوي چې د لهجې مسله دومره مهمه نه ده لکه مخالفین یې چې نقد ورباندې کوي. مریم سما له ډیرو کلونو راهیسې رسنیز فعالیتونه لرل، خو ډیر شهرت یې په ټولنیز خبري شبکه کې د ویاندۍ پر مهال ترلاسه کړ. مریم سما په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل چې وکالت یې د خلکو او خاصتا د ځوان نسل په ملاتړ ترلاسه کړی. د هغې په خبره د کمپاین پر وخت یې نه چاته پیسې ورکړې او نه یې هم ډوډۍ ورکړې. د مریم پلویان هغه د ځوان نسل یو مخکښه استازې او باجرأته نجلۍ ګڼي، خو منقدین یې څه ښکاره او پټ هغه د ارګ د ځینو کړیو په ملاتړ وکیله شوې ګڼي. د ولسمشر مخکینی سلاکار حبیب الله احمدزی چې هغه هم له کابله ولسي جرګې ته نوماند و او په وروستیو پایلو کې د لومړنیو برعکس ناکام اعلان شو، په خپله ناندریزه مرکه کې په کانوي ډول مریم سما باندې نیوکې لرلې.